IMF سره د پاکستان مذاکرات ناکام پای ته ورسېدل. څرنګه چې څو ورځې وړاندې پاکستان ته د IMF پلاوي د خبرو لپاره راغلي وو. داسې ادعا وي چې پاکستان سره د IMF مذاکرات کامیاب شوي دي. خو په یو نوي راپور کې ویل شوي دي چې د IMF غړي له پاکستانه ناهیلي وتلي دي او مذاکرات یې ناکام اعلان کړل. د پاکستان د پیسو خوري مشر اسحاق ډار وایي شرطونه یې ډېر سخت وو چې د پاکستان حکومتي ټولو ته غاړه نشوه ایښې. په یو تازه راپور کې IMF ویلي دي چې لا هم چمتو نه یو چې پاکستان د 1.1 میلیارد پور ورکړو. د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله وروسته له هغې له پاکستان نه وځي چې له حکومت سره د پور ضمانت په اړه موافقې ته نه رسېږي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي د پام وړ پرمختګ شوی خو لا هم چمتو نه یو چې 1.1 میلیارد ډالر پور ورکړو. اسلام آباد ډیره هیله درلوده او یو پاکستاني چارواکي خبرې اترې مثبتې بللې دي. بلخوا په پېښور کې رحمان الله د پښتونخوا د سوداګرو د خونې د مشر محمد اسحاق ډار سره په مرکه کې داسې ویلي دي چې د IMF سره د تړون په هکله د پاکستاني چارواکو ادعاوې څومره د باور وړ دي. نوموړی زیاتوي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی خو که دا ځل IMF د پاکستان اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونه نیسي او پرې شوې موافقې باور حاصل نه کړي ډېر امکان شته چې دا ځل به پاکستان له یو نوي اقتصادي بحران سره مخ شي. قدرمنو لیدونکو دا و تاسو ته تازه خبرونه تر بیا ښې چارې.